بسم الله الرحمن الرحيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. خانو هغه څوک دی چې اسمانونه او ځمکه یې پیدا کړل او ستاسې لپاره یې له اسمانه اوبه وورولې، بیا یې د هغو په وسیله هغه ښایسته باغونه زرغون کړل چې د هغو د ونو زرغونول ستاسې له وسې پوره نه و. آیا له الله سره کوم بل خدای هم په دغو چارو کې شریک دی؟ نه، بلکې همدوی له سمې لارې نه اوښتي روان دي. أَمَّنْ جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. او هغه څوک دی چې هغه ځمکه آرامځای وګرځوله او په هغې کې سیندونه وبهول او په هغې کې د غرونو میخونه ټک وهل او د اوبو د دو ذخیرو په منځ کې پرده حایله کړه. آیا له الله سره کوم بل خدای هم په دغو چارو کې شریک دی؟ نه، بلکې له دوی نه زیاتره خلک ناپوهان دي. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. څوک دی چې د بې کس بې وس دعا اوري کله چې هغه یې وبلي، او څوک د هغه کړاو ایسته کوي، او څوک دی چې تاسې د ځمکې خلفا ګرځوي؟ آیا له الله سره کوم بل خدای هم د دې کار کوونکی دی؟ تاسې بیخي لږ غور کوئ. أَمَّن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. او هغه څوک دی چې د وچې او سمندر په تیارو کې تاسې ته لاره ښیي، او څوک د خپل رحمت نه وړاندې بادونه زیری ورکوونکی لیږي؟ آیا له الله سره کوم بل خدای هم د دغه کار کوونکی شته؟ ډیر پورته او لوړ دی الله له هغه شرک نه چې دغه خلک یې کوي. أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. او هغه څوک دی چې د پیدایښت پیل کوي او بیا هغه تکراروي، او څوک تاسې ته له آسمان او ځمکې نه روزي درکوي؟ آیا له الله سره کوم بل خدای هم په دغو چارو کې برخوال شته؟ وایه چې راوړئ خپل دلیل که تاسې رښتونی یئ. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. دوی ته ووایه په اسمانونو او ځمکه کې هیڅ څوک د غیب و علم نه لري مګر الله،
او هغوی نه پوهیږي چې کله به هغوی راپاڅول کیږي. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. بلکې د آخرت علم خو له دغو خلکو نه بیخي ورک شوی دی، بلکې دوی د هغه له پلوه په شک کې دي، بلکې دوی له هغه نه ړانده دي. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون. دغه منکران وایي آیا کله چې مونږ او زمونږ پلرونه نیکونه خاورې شوي ووسو نو مونږ به په رښتیا سره له قبرونو څخه راویستل شو. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. دغه خبرونه مونږ ته هم ډیر راکړی شوي دي او مخکې زمونږ پلرونو ته هم ورکړی شوي دي، خو دا فقط افسانې دي چې له پخوانیو وختونو څخه اورول کیږي. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ویا لږ غوندې په ځمکه کې په ګرځېدو را ګرځېدو سره وګورئ چې د مجرمانو څه عاقبت شوی دی. ای پیغمبره د دوی په حال باندې مه ځورېږه او مه د دوی په دسیسو باندې زړه تنګی اوسه. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. غوی وایي چې دغه وعده یعنی تور بریخ به کله پوره کیږي که تاسې رښتوني یاست. وایه څه عجب چې د کوم عذاب لپاره چې تاسې بیړه کوئ د هغه یوه برخه تاسې ته بیخي نږدې شوي وي. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. حقیقت دا دی چې ستا رب خو پر خلکو باندې ډیر فضل کوونکی دی، مګر زیاتره خلک شکر نه باسي. بېشکه ستا رب ښه پوهیږي په هغه څه چې د دوی سینو په خپل دننه کې پټ کړی دی او په هغه څه چې دوی ښکاره کوي. په آسمان او ځمکه کې هیڅ کوم پټ شی داسې نشته چې په یو څرګند کتاب کې لیکل شوی موجود نه وي. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. دا واقعیت دی چې دغه قرآن بني اسرائیلو ته د زیاترو هغو خبرو حقیقت ښیي چې هغوی پکې اختلاف لري او دا هدایت او رحمت دی د مؤمنانو لپاره. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. بېشکه همدغسې به ستا رب د دوی په منځ کې هم په خپلو حکم سره پریکړه وکړي او هغه برلاسی او په هر څه پوهېدونکی دی. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. نو ای پیغمبره پر الله توکل لره، په باوري ډول ته په څرګند حق باندې.
إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. ته مړی نشي اورولای نه هغو کڼو ته خپل آواز رسولای شي چې شاړه وي تښتي او نه ړانده په لارښوونې سره له ګمراهۍ نه ژغورلی شي. تو خو خپله خبره همغو کسانو ته اورولای شي چې زموږ په آیاتونو باندې ایمان راوړي او بیا امر منونکي ګرځي. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. او کله چې پر هغو باندې زموږ د خبرې د پوره کېدو وخت را ورسیږي نو موږ به د هغو لپاره یو ځناور له مځکې نه راوباسو چې له هغو سره به خبرې وکړي چې خلکو زموږ پر آیاتونو باندې باور نه کاوه. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. او لږ هغه ورځ په تصور کې راوله چې کله موږ له هر امت نه د هغو کسانو یو بشپړ پوځ محاصره راولو چې زموږ آیاتونه دروغ ګڼل بیا به هغوی د هغو د اقسامو په لحاظ سره درجه په درجه ترتیب کړل شي. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. تر دې پورې چې کله ټول راشي نو د هغو رب له هغو نه پوښتنه وکړي چې آیا تاسې زما آیاتونه دروغ وګڼل په داسې حال کې چې تاسې د هغو علمي څېړنه نه وه کړې؟ که داسې نه وه نو نور تاسې څه کول؟ او د هغو د ظلم له امله به د عذاب وعده پر هغو باندې پوره شي بیا به نو هغوی هیڅ هم ونه شي ویلی ځکه چې ځواب او دلیل نه لري. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. آیا هغوی ته بصیرت نه ورکړی شوی چې موږ شپه د هغو لپاره د آرام کولو وخت ګرځولی وه او ورځ مو روښانه کړې وه؟ په همدې کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نښانې وي چې ایمان یې راوړ. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. او څه به تیر شي په هغه ورځ چې کله شپېلۍ پوکړی شي او هغه ټول هیبت وهلی شي چې په آسمانونو او ځمکه کې دي پرته له هغو کسانو چې الله له دې هیبت نه د هغو ژغورلو غواړي او ټول به زوړ غوږونه یعنې په خوارۍ د هغه په وړاندې حاضر شي. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. نن ته غرونه ویني او ګمان کوي چې ښه کلک خښ شوي دي خو په هغه وخت کې به دا د وریځو په څېر الوتونکي وي. دا به د الله د قدرت نښانه وي چې هر شی په حکمت سره برقرار کړی ده. هغه ښه پوهیږي چې تاسې څه کوئ. من جاء
بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. څوک چې لنیکی سره راشي هغه ته بل هغې نه زیاتره غوره بدله ورکړه شي او دغه راز خلک به د هغې ورځې له هیبت نه خوندي وي او څوک چې له بدۍ سره راشي دغه راز ټول خلک به پړ مخې په اور کې وغورځول شي. آیا تاسې له دې پرته بله بدله موندلی شي چې څنګه وکړئ همغسې واخلئ؟ إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. اے محمد دوی ته ووایم ما ته خو همدا حکم شوی دی چې د دغه ښار یعنی مکې د رب بندګي وکړم چې هغه دا حرام ګرځولی دی او هغه ذات چې د هر شي څښتن دی ما ته حکم شوی دی چې زه مسلمان واوسم او دا قرآن په لوستلو سره واوروم. اوس چې څوک هدایت غوره کړي هغه به د خپلې ښېګڼې لپاره سمه لاره غوره کړي او څوک چې ګمراه وي هغه ته ووایه چې زه خو فقط خبردارونکی یم. دوی ته ووایه ثنا ستاینه یوازې الله لره ده. ډېر ژر به هغه تاسې ته خپلې نښانې دروښیي او تاسې به هغه وپېژنئ او ستا رب له هغو عملونو څخه ناخبره نه دی چې تاسې خلک یې کوئ. بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين. طاسين ميم دا د څرګندونکي کتاب آیاتونه دي. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. موږ د موسی او فرعون یو څه حال سم صحیح تا ته اورو د داسې خلکو د ګټې لپاره چې ایمان راوړي. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. خبره دا ده چې فرعون په ځمکه کې سرکشي وکړه او د هغې اوسېدونکي په ډلو وویشل. له هغو څخه یوه ډله یې ذلیله کوله، د هغې هلکانې وژل او د هغې نجونې یې ژوندۍ پرېښودلې. په واقع کې هغه له فساد کوونکو څخه و. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. موږ دا اراده درلودله چې پر هغو خلکو مهرباني وکړو چې په ځمکه کې ذلیل ګرځول شوي وو
او هغوی رهبران او هم هغوی وارثان وګرځو او په ځمکه کې حکومت ورکړو او له هغو نه به فرعون او هامان او د هغو لښکرو ته هماغه څه وروښیو چې له هغو سره یې ویره وه. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. مونږ د موسی امور ته الهام وکړ چې د ته تای ورکړه بیا کله چې له تاسو سره د هغه د سر خطر وي نو هغه په سیند کې وغورځوه او هیڅ ویره و اندېښنه مه کوه. مونږ هغه ته راګرځونکي او له پیغمبرانو څخه د هغه جوړونکي. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. په پای کې د فرعون کورنۍ هغه له سین نه راوویست ترڅو چې هغه د هغو لپاره دښمن او د هغو لپاره د خپګان سبب شي. خبره ده چې فرعون او د هغه لښکر په خپل د سیسه کې غلط شوی. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. د فرعون میرمن هغه ته وویل دای زما او ستا لپاره د سترګو روښنايي ده می وژنه کېدای شي چې دای زموږ لپاره ګټور ثابت شي یا به په زوی ولې ونیسو او هغوی له عاقبت نه خبره. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. اخوا د موسی د مور زړه درزید هغه به د هغه راز برملا کړی وای کوم د هغه زړه نه وای ډاډه کړی ترڅو چې هغه زمون پر وعدو باندې له ایمان راوړونکو څخه ووسی. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. هغه د هلک خور ته وویل په هغه پسې ورشه ورسته زه نو هغه له ګوښې نه هغه په داسې شان تر نظر لاندې وساتو چې دښمنان پرې ونه پوهېدل. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. او مون پر موسی باندې لا د مخه د شروع ورکوونو ته یونه حرام کړیو. دغه حالت په لیدلو سره د موسی خور هغه ته وویل آیا زه تاسو ته د یو داسې کور نه خبر کړم چې د هغه اوسیدونکو د پالنه پر غاړه واخلي او په خیرخواهی سره یې وساتي. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. په دې توګه موسی بیرته خپل مور ته راوست ترڅو چې د هغې سترګې روښانه شي او غمجن ونه ووسی او په دې وپوهیږي چې د الله وعده رښتیا نه وه خو زیاتره خلک په دې خبره نه پوهیږي. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. کله چې موسی د خپل ځوانۍ پوره سن ته ورسید
او د هغه وده بشپړه شوه نو موږ هغه ته حکم او علم ورکړ موږ نیکانو ته هم دغسې مکافات ورکوو ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين یو ورځ هغه ښار ته په داسې وخت کې ننوت چې د ښار خلک په غفلت کې وو هلته هغه ولیدل چې دوه تنه په جګړه دي یو د هغه د خپل قوم څخه وو او بل د هغه د دښمن په قوم پورې مربوط د هغه د قوم سړي د دښمن د قوم د وګړي پر خلاف له هغه نه مرسته وغوښتله موسی هغه یو سوک وواهه او د هغه کار یې پای ته ورساوه د دې حرکت صادرېدلو سره سم موسی وویل دا د شیطان پلمسون کار دی هغه سخت دښمن او ښکارا بېلارې کوونکی دی قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم بیا ویل ای زما پروردګار ما پر خپل ځان ظلم وکړ ما ته بخښنه وکړه نو الله هغه ته بخښنه وکړه هغه ښه بخښونکی او خورا مهربان دی قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين موسی ژمنه وکړه چې ای زما ربه دغه احسان چې تا پر ما باندې کړی دی لدی ورسته به زه هیڅکله د مجرمانو ملاتړ نشم فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين بل ورځ هغه د سهار په توره خړه ویریدونکی او له هرې خوا د خطر په احساسولو څارونکی په ښار کې روانو چې په ناڅاپي ډول څه ګوري چې هماغه سړی چې پرون یې له دنه ننګه غوښتې وه نن بیا دته د فریاد غږ کوي موسی وویل ته خو په ښکاره توګه ډېر ګمراه سړی فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين بیا کله چې موسی راځه وکړه چې دښمن قوم ته په منسوب سړي باندې حمله وکړي نو هغه وویل ای موسی آیا ته نن غواړې ما هم همغسې ووژنې لکه څنګه چې د پرون یو سړی وژلی دی ته غواړې چې په دې هیواد کې د جبر کوونکي په حیث اوسېږې اصلاح کول نه غواړې وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين له ورسته یو سړی د ښار له لرې ګوښې نه په منډه راغی او ویل ای موسی د سردارانو یعنی د فرعون د درباریانو په منځ کې ستا د وژلو مشورې کیږي له دې ځایه ووځه زه ستا خواخوږی یم فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين
د دې خبر لا اوریدلو سره سم موسی وویرید او په څارنه اندېښمن ووت او هغه دا دعا وکړه چې ای زما ربه مال ظالمانو څخه وژغوره. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. له مصر نه په وتلو سره چې کله موسی د مدین خواته مخه کړه نو وی ویل هیله د چې زما رب ما په سمه لاره سیخ کړي. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. او کله چې هغه د مدین د اوبو څاته ورسېدو نو ویلیدل چې ډیر خلک خپل څاروي اوبو کوي او له هغه نه بیلې وی خواته دوه ښځې خپل څاروي ساروي. موسی له دغه ښځو پوښتنه وکړه تاسو څنګه اندېښمنې؟ هغه ویل موږ خپل څاروي ته اوبه نشو ورکولای تر څو پورې چې دغه شپانه خپل څاروي بوزي او زمون پلار ډیر زیات سپینګیری سړی دی. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. د دې په اورېدلو سره موسی د هغو څاروي اوبه کړل. بیا یو سیوري ځای ته لاړ او ویل پروردګاره هر ښېګڼه چې تا پر ما نازله کړې ده زه هغې ته اړ یم. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. ځان لا نو شوی چې له هغو دون جنونه یو په شرم او حیا سره را روانه د تر اغلا ویل زما پلار ته غواړي ته څو تا چې زمونږ لپاره څاروي ته وبو ورکړي دي د هغه اجرت درکړي. موسی چې کله هغه ته ورغی او هغه ته خپل ټوله قصه واوروله نو هغه سړی وویل هیڅ مو ویریږه اوس تل ظالمانو څخه ژغورل شوی. قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. هغه دون جنونه یوې خپل پلار ته وویل پلار جانه دغه سړی نوکرونی سه دای تر ټولو یو غوره څوک دی چې نوکرونی سي ځکه چې قوي او امانتکار دی. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. د هغې پلار موسی ته وویل زه غواړم چې له خپلو دغو دوو لوڼو څخه یوه تا ته په نکاح درکړم په دې شرط چې ته تر 8 کلونو پورې له ما سره نوکري وکړې او که 10 کاله پوره کړې نو دا ستا خپله خوښه زه پر تا سختي کول نه غواړم ته به ما ان شاء الله ښه سړی ومومې. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. موسی جواب ورکړ دا خبره زما او ستا په منځ کې تصویب شوه له دغو دواړو مودونه چې هر یوه زه پوره کړم له هغه وروسته به بیا پر ما کوم زیاتی نه وي
او چې لوز او ژمنه چې مونږ کوو الله ور باندې ساتونکی دی. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. کله چې موسی موده پوره کړه او هغه خپل اهل او عیال سره روان شو نو د تور خواته یو اور په نظر ورغی. هغه خپل کور ولاو ته وویل تاسو اوسئ ما اور لیدلای دی خای زه له هغه ځای څخه خبر راوړم یا له هغه اور نه کوم سکروټه را واخلم چې تاسو پرې تود شئ. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. هلته چې ورسید نو د ناو د غاړې په برکتي ټوټه زمکه کې لوي ونې څخه غږ شو چې اے موسی همدا زه الله يم د عالميانو مالک. وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. او حکم ورکړ شو چې وغورځو خپل همسا. څنګه چې موسی ولیدل هغه همسا د مار په څیر خوځيږي نو شای واړه ولا وتښتید او هغه بیرته تر شا هم ونه کتل. امر شو اے موسی راوګرځه او مو ویریږه ته بیخي په امني. اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. خپل لاس په گریوان کې نه باسه ځلیدون کوي براوزی بیل څه تکلیف نه او لویر نه د ژغورل کېدو لپاره خپل مټ در جوخت کړه. دا دوه روخانه نښانی دي ستاد رب لوري د فرعون او د هغه د درباریانو مخې ته د وړاندې کولو لپاره. هغوی ډیر نافرمانه خلک دي. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. موسی عرض کړ زما بادار ما خود هغوی سړی وژلای دی ویریږم چې هغوی به ما ووژني. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. او زما ورور هارون لمانه زیات د ژبې فصاحت لري. هغه له سره د مرستيال په توګه ولېګه ترڅو چې هغه زما تایید وکړي. زه ویریږم چې هغوی به ما دروغجن وګڼي. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. الله فرمایل مونږ به ستاسو ورور په وسیله ستاسو مټ قوي کړو او تاسو دواړو ته به داسې برلاسي در په برخه کړو چې هغوی تاسو ته هیڅ ضرر و نشي رسولای.
زمونږ د نښانو په زور سره به غلبه ستاسې او ستاسې د پیروانو وي. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. بیا کله چې موسی هغه خلکو ته زموږ له روښانه څرګندو نښانو سره ورغی نو هغوی وویل چې دا له سختګي کوډونه پرته نور څه نه دي او دا خبرې خو موږ د پلار نیکه په زمانه کې هیڅ کله نه دي اورېدلي. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. موسی جواب ورکړ زما رب د هغه چا په حال خبر دی چې د هغه لوري له هدایت سره راغلی دی او هغه ډیر ښه پوهیږي چې وروسته عاقبت د چا ښه کېدونکی دی. حقیقت دا دی چې ظالمان هیڅ کله بری نه مومي. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. او فرعون ویل اې د دربار خلکو زه خو خپل ځان پرته ستاسو کوم بل خدای نه پیژنم. هامانه لکشان خو د خښتو په پخولو سره زما لپاره یو دنګه ودانۍ جوړه کړه. خای پر هغه باندې په خطلو سره زه د موسی خدای ولیدلای شم. زه خو دای دروغجن ګڼم. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. هغه د هغه لخرې په ځمکه کې ناحق متکبر مغرور شول او دای وانګیرل چې هغه هیڅ کله زموږ لوري ته راګرځیدونکي نه دي. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. په پای کې موږ هغه او د هغه لخرې ونیول او په سمندر کې مو وغورځول. اوس وګورئ چې د هغو ظالمانو څه عاقبت شو. موږ هغوی د دوزخ لوري ته بلونکي رهبران وګرځول او د قیامت په ورځ به هغوی له کومه ځایه مرسته ونشي موندلای. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. مون په دې دنیا کې په هغو پسې لعنت وټاکو د قیامت په ورځ به هغوی په زیاته غندنه کې اخته وي یعنی د الله له رحمت څخه به محروم وګرځول شي. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. موږ د مخکنیو نسلونو له هلاکولو وروسته موسی ته کتاب ورکړ د خلکو لپاره د ذهني روښنايي سبب لارښوونکی او رحمت ترڅو چې ښایي خلک درس واخلي. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا
فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. اے محمد ته په هغه وخت کې په لویدیځ څنډه کې موجود نه وی کله چې موسی ته د شریعت د فرمان ورکړ او نه ته په شاهدانو کې شامل وي بلکې له هغه وروسته ستاتر زمانی پورې مونږ ډیر نسلونه منځته راوړي او پر هغه باندې ډیره زمانه تیر شوې ده ته د مدین د خلکو په منځ کې هم موجود نه وی چې هغه ته د زمون آیاتونه اورولای خو د هغه وخت دغه خبرونو لیګون کې مونږ یو. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. او ته د تور په لمن کې هم په هغه وخت کې موجود نه وی کله چې موږ موسی ته لومړی ځل आवाज کړو خدا ستاسو رب رحمت دی چې تاسو دغه معلومات درکول کیږي تر څو چې ته هغه خلک تنبیه کړی چې هغه ته لتانه مخکې کوم تنبیه کوونکی نه دی راغلی خای چې هغوی متوجه شي. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. او دا مونږ د دې لپاره وکړل چیرته داسې نوي چې کله چې د هغو د خپل کړو وړو له عمل پر هغو باندې کوم مصیبت راشي نو هغوی وایي ای پروردګاره تا ولې مونږ ته کوم پیغمبر ونه لیږي چې مونږ ستاسو د آیاتونو پیروي کړې وای او له مؤمنانو څخه شوي وای. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. مگر کله چې زمونږ له حضور څخه هغه ته حق راغی نو هغه وویل ولې دته هغه څه ورنکړای شول چې موسی ته ورکړای شوی وو دوی له هغه څه نه منکر شوي نه دي چې له دې نه مخکې موسی ته ورکړای شوی وو دوی ویل دواړه کوړي دي چې یوه د بلې تایید کوي او ویل مونږ هیڅ یو نه منو. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. ای پیغمبره دوی ته وایه خنو د الله له لوري داسې کوم کتاب راوړی چې له دغو دواړو نه زیات هدایت بخښونکی وي که تاسې رښتینی یئ زه به د همغه پیروي وکړم. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اوس که هغوی ستا دغه غوښتنه نه پوره کوي نو وپوهیږه چې په اصل کې دوی د خپلو خواهشاتو پیروان دي او له هغه چا نه به څوک زیات ګمراه وي چې له خدایي هدایت نه پرته فقط د خپلو خواهشاتو پیروي وکړي. الله دغسې ظالمانو ته هیڅکله هدایت نه کوي. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون.
الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. او مونږ پر لپسې هغو ته د نصیحت خبره رسولې ده تر څو چې هغوی له غفلت نه راویښ شي. کوم خلکو ته چې مونږ له دې نه مخکې کتاب ورکړی وو هغوی په دې قرآن باندې ایمان راوړي او کله چې دا قرآن هغو ته اورول کېږي نو هغوی وایي چې مونږ په دې باندې ایمان راوړ. دا په رښتیا سره زمونږ د رب لخوا حق دی. مونږ خو لا د پخوانه مسلمان یو. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. دا هغه کسان دي چې دوی ته به د دوی اجر دوه ځله ورکړي شي. د هغه زغم ټینګار په بدل کې چې هغوی وښود. هغوی د بدۍ مخنیوی په نیکۍ سره کوي او کومه روزي چې موږ هغو ته ورکړې ده له هغې نه د خدای د رضا په خاطر لګښت کوي. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. او کله چې بابیزه خبره واورېدله نو په دې وینا سره ورڅخه په ډډه شول چې زموږ عملونه زموږ لپاره او ستاسې عملونه ستاسې لپاره. تاسې ته سلام دی. موږ د جاهلانو غوندې کړنلاره غوره کول نه غواړو. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ای پیغمبره ته چې چاته وغواړې هغه ته هدایت نشي ورکولای مګر الله چې چاته وغواړي هدایت ورکوي او هغه خلق ښه پیژني چې د هدایت منونکي دي. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وی وای کوم له تاسو سره د دغه هدایت پیروي غوړه کړو نو له خپل هیواد څخه به وتښتول شو. آیا داسې نه ده چې مونږ یو د امن ځای حرام د دوی لپاره استوګنځای وګرځاو چې د هغه لوري ته هر راز میوې را روانې دي زمونږ له لوري د روزۍ په توګه خو له دوی نه زیاتره خلک نه پوهېږي. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. او څومره داسې کلي مونږ پناه کړي دي چې د هغو خلک په خپل ژوند ژواک کې مغرور شوي وو. نو ګورئ هغه د هغو لویدلې مینې دي چې له هغو وروسته پکې ډېر کم څوک اوسېدلي دي. په پای کې همدا مونږ وارثان شو. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. او ستا رب د کلیو هلاکونکی نو تر څو چې د هغو مرکز ته به یو پیغمبر نو لېږلی چې هغو ته یې زمونږ آیاتونه اورولي وای او نه مونږ د کلیو هلاکونکي وو تر څو پورې چې د هغو اوسېدونکي ظالمان شوي نه وای. وما أوتيتم من شيء
فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. تاسې ته چې هر څه درکړای شوي دي هغه محض د دنیوي ژوندانه وسایل او د هغه ښکلا ده، او څه چې له الله سره دی هغه له دې نه ډېر غوره او بیخي پاتې کیدونکي. آیا تاسې له پوهې نه کار نه اخلئ؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. خنو هغه څوک چې له هغه سره مونږ ښه وعده کړې وي او هغه د هغې میندونکی وي، آیا د هغه چا په څیر کېدای شي چې هغه ته مو صرف د دنیوي ژوندانه وسایل ورکړي وي او بیا هغه د قیامت په ورځ د سزا لپاره وروستل کېدونکو څخه وي؟ ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. او دوی دې نه هیروي هغه ورځ چې کله هغه دوی ته غږ وکړي او پوښتنه وکړي چیرته دي زما هغه شریکان چې تاسې پرې ګمان درلود؟ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. دغه وینا چې په کوم کسانو باندې تطبیقیږي هغوی به ووایي ای زمونږ ربه بېشکه همدغه خلک دي چې مونږ هغوی ګمراه کړي، مونږ دوی هماغسې ګمراه کړل لکه څنګه چې مونږ پخپله ګمراه شو. مونږ ستا په حضور کې د بېزارۍ څرګندونه کوو، دوی زمونږ بندګي نه کوله. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. بیا به دوی ته وویل شي چې بلنه ورکړي اوس خپلو انګېرلو شریکانو ته، دوی به هغو ته بلنه ورکړي خو هغوی به دوی ته څه ځواب ورنه کړي او دوی به عذاب وګوري. کاشکې چې دوی د هدایت غوره کوونکي وای. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. او دوی دې نه هیروي هغه ورځ چې کله هغه دوی ته غږ وکړي او پوښتنه وکړي کوم پیغمبران چې درلېږل شوي وو هغو ته تاسې څه ځواب ورکړی وو؟ په هغه وخت کې به دوی ته هیڅ ځواب په فکر کې ورنه شي او نه به دوی په خپلو منځو کې یو له بل نه پوښتنه وکړی شي. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. البته چا چې نن توبه ویستله او ایمان یې راوړ او نیک عمل یې وکړ همغه دا هیله کولی شي چې هلته به له فلاح میندونکو څخه وي. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. ستاره پیدا کوي هر څه چې غواړي او هغه په خپل د خپل کار لپاره چې چاته خوښه شي غوړه کوي. دغه ټاکنه د دغه خلکو د کولو کار نه دی. الله پاک دی او ډیر لوړ دی له هغه شرک نه چې دوی کوي. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو
له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. ستاره پوهیږي په هغه څه چې دوی په زړونو کې پټوي او په هغه څه چې دوی ښکاره کوي. اما یو الله چې له هغه پرته بل څوک د عبادت مستحق نشته. د هغه لپاره ثنا ستاینه ده په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. فرمانروایی د هغه لپاره ده او د هغه لوري ته تاسو ټول ورګزیدونکي یاست. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. ای پیغمبره دوی ته وایه تاسو کله غور وکړ چې الله تر قیامت پورې پر تاسو د تل لپاره شپه خورا کړی نو د الله نه پرته هغه کوم معبود دی چې تاسو ته رڼایي راولي؟ آیا تاسو نه اورئ؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. دوی نه پوښتنه وکړه تاسو کله فکر وکړ چې الله ته قیامت پورې پر تاسو د تل لپاره ورځ خورا کړی نو له الله نه پرته هغه کوم معبود دی چې تاسو ته شپه راولي تر څو چې تاسو په هغه کې استراحت وکړئ شئ؟ آیا تاسو بصیرت نه لرئ؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. دا د همغه رحمت دی چې هغه ستاسو لپاره شپه او ورځ منځته راوړي دي تر څو چې تاسو په شپه کې استراحت وکړئ او په ورځ کې د خپل رب فضل ولټوئ. ښایي چې تاسو شکر ایستونکي شئ. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. دوی دې په یاد لري هغه ورځ چې کله هغه دوی ته غږ وکړي بیا پوښتنه وکړي چیرته دي زما هغه شریکان چې په هغو تاسو ګمان درلود. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. او مونږ به له هر امت نه یو شاهد راوباسو بیا به وایو چې راوړئ اوس خپل دلیل. په هغه وخت کې به دوی ته څرګنده شي چې حق د الله پلو ته دی او د دوی هغه ټول دروغ به ورک شي چې دوی له ځانه جوړول. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. دا یو واقعیت دی چې قارون د موسی د قوم یو فرد بیا هغه د خپل قوم پر خلاف سرغړاوی وکړ او موږ هغه ته دومره خزانه ورکړې وې چې د هغو کلیګانې د قوي کسانو یو ټولي لا بلا په سختۍ سره پورته کولای شوې. یو ځل کله چې د هغه د قوم خلکو هغه ته وویل ما ویاړېږه یعنی ناشکري مه کوه الله ویاړېدونکي یعنی ناشکره نه خوښوي. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك
ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. کوم شتمنی چې الله تا ته درکړې ده په هغې سره د آخرت د کور جوړولو فکر وکړه او له دنیا نه هم خپل برخه مه هېروه. احسان وکړه لکه څنګه چې الله له تا سره احسان کړی دی او په ځمکه کې د فساد ولاړولو هڅه مه کوه. الله فساد کوونکي نه خوښوي. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. قارون ویل دا هڅه ماته د هغه علم په اساس راکړی شوی دی چې زه لرم. آیا هغه په دې پوه نه و چې الله لدنه مخکې ډیر داسې خلک هلاک کړي دي چې له هغه نه زیات قوت او زیاته ډله یې درلودله؟ له مجرمانو څخه د هغو د ګناهو پوښتنه سمدستي نه کیږي. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. یوه ورځ هغه یعنی قارون د خپل قوم په وړاندې په خپل شان شوکت کې ووت. کوم کسان چې د دنیوي ژوند غوښتونکي وو د هغه په لیدلو سره یې وویل کاشکې زموږ همغه څه وایي چې قارون ته ورکړی شوي دي. دی خو د لویې برخې خاوند دی. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. حکم کسان چې د علم خاوندانو هغه وویل خواشینی د ستاسو په حال باندې د الله ثواب د هغه چا لپاره ډیر بهتره دی چې ایمان راوړي او نیک عمل وکړي او دا نه ورکول کیږي مګر د صبر خاوندانو ته. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. په پای کې موږ هغه او د هغه کور په ځمکه کې ننویست. بیا د هغه د مرسته کوونکو هیڅ کومه ډله نه و چې د الله په مقابله کې د هغه مرستې ته راغلي وای او نه هغه خپل مرسته په خپله وکړای شوه. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. اوس هغه خلکو چې پرونی د هغه د منزلت هیله کوله وویل افسوس مونږ هیر کړی و چې الله له خپل بندگانو څخه چې د چا روزي غواړي پراخوي او چاته چې خوښ شي پرې تنګوي. که الله پر مونږ احسان نه وای کړی نو مونږ به هم په ځمکه کې ننویستلیو. افسوس زمون په یاد پاتې نشوه چې کافران فلاح نمومي. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. غد آخرت کور خو به مونږ د هغو خلکو لپاره مخصوص کړو چې په ځمکه کې خپل لوی نه غواړي او نه د فساد کولو اراده لري او نیک عاقبت یوازې د پرهیزګارانو لپاره دی. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. څوک چې له نیکۍ سره راشي د هغه لپاره له هغې نه زیاته ښه نیکي ده
او څوک چې له بدۍ سره راشي نو د بدو عملونو سره رسونکو ته به همغسې بدله ورکړی شي لکه څنګه چې عمل کاو. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. ای پیغمبره باور ولره چې د دې قرآن مسؤلیت پر تا چولای دی هغه یو ډیر ښه عاقبت ته ستا رسونکی دی. دغو خلکو ته ووایه چې زما رب ښه پوهیږي چې له هدایت سره څوک راغلی دی او په ښکاره ګمراهۍ کې څوک اخته دی. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ته هیڅ کله د دې خبرې هیلهمن نه وې چې پر تا د کتاب نازل کړی شي. دا خو محض ستا د رب په مهربانۍ سره پر تا نازل شوی دی. نو ته د کافرانو ملاتړ مه کېږه. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. او داسې د هیڅ کله ونشي چې د الله آیاتونه چې کله پر تا باندې نازل شي نو کافران تا له هغو څخه راواړوي. د خپل رب لوري ته بلنه ورکړه او هیڅ کله په مشرکانو کې مه شاملېږه. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. او له الله سره کوم معبود مبله له هغه پرته بل هیڅ معبود نشته. د هغه له ذاته پرته هر شی هلاکېدونکی دی. فرمان روایی د همغه ده او د همغه لوري ته تاسې ټول ورګرځېدونکي یاست. د عنکبوت مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 9 سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 9 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الف لام میم. آیا خلکو دا غنل د چې هغوی به یوازې په همدومره ویلو پریښودل شي چې مونږ ایمان راوړ او هغوی به ونازمایل شي. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. په داسې حال کې چې موږ هغه ټول خلک ازمایلي دي چې له دوی نه مخکې تیر شوي دي. الله خو به هرومرو دا ګوري چې رښتینې څوک دي او دروغجن څوک. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. او آیا هغه کسان چې ناوړه حرکتونه کوي دا یې انګېرلې ده چې هغوی به له موږ نه میدان یوسي؟ دا ډېر غلط حکم دی چې هغوی یې کوي. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. څوک چې له الله سره د یو ځای کېدو هیله من وي
هغه باید په دې وپوهیږي چې د الله ټاکل کړای شوی وخت ارومرو راتلونکی دی او الله هر څه اوري او پرې پوهیږي. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. هر څوک چې مجاهده وکړي د خپل ځان د ښېګڼې لپاره به یې وکړي، یقیني ده چې الله له مخلوقاتو څخه بې نیازه دی. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. او کوم کسان چې ایمان راوړي او نیک عملونه وکړي د هغو بدۍ به موږ له هغو نه ایسته کړو او هغو ته به د هغو د ډیرو غوره عملونو مکافات ورکړو. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. مونږ انسان ته توصیه کړې ده چې له خپل مور او پلار سره نیک سلوک وکړه، خو که هغوی پر تا فشار راوړي چې ته له ما سره داسې کوم معبود شریک ونیسه چې ته یې زما د شرک په توګه نه پیژنې، نو د هغو خبره مه منه. همدا زما لوري ته ستاسې ټولو راګرځېدل دي، بیا به زه تاسې ته وښیم چې تاسې څه کوئ. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. او کوم کسانو چې ایمان راوړی وي او نیک عملونه یې کړي وي هغوی به موږ ارومرو په صالحانو کې داخل کړو. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. له خلکو نه څوک داسې دي چې وایي موږ پر الله ایمان راوړو، خو کله چې هغه د الله په معامله کې وځورول شو نو هغه د خلکو لخوا اچول شوې ازموینه د الله د عذاب په څیر وګڼله. اوس که ستا د رب لخوا فتح او نصرت راغی نو همدغه سړی به ووایي چې موږ خو له تاسې سره وو. آیا د نړیوالو د زړه حال الله ته ښه معلوم نه دی؟ وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. الله خو به ارومرو دا ګوري چې مؤمنان څوک دي او منافقان څوک. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. دغه کافران مؤمنانو ته وایي چې تاسې زموږ د کړنلارې پیروي وکړئ او ستاسې خطاوې به موږ پر ځان واخلو، په داسې حال کې چې د هغو له خطاو نه هیڅ شی هم هغوی پر ځان اخیستونکي نه دي. هغوی په قطعي ډول دروغ وایي. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. هغوی به ارومرو خپل پیټی هم واخلي او د خپلو پیټو سره نور ډیر پیټي هم،
او د قیامت په ورځ به په یقیني ډول له هغو نه د دغو دروغو جوړولو پوښتنه کیږي چې هغوی یې کوي. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. مونږ نوح د هغه قوم ته ولېږه او هغه 50 کم 1000 کاله د هغو په منځ کې واوسېده. په پای کې هغه خلک طوفان ونیول په داسې حال کې چې هغوی ظالمان. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. بیا نوح او د کشتۍ خلک مو وژغورل او هغه مو د نړیوالو لپاره د عبرت یوه نښانه وګرځوله. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. او ابراهیم مو ولیږه کله چې هغه خپل قوم ته وویل د الله بندګي وکړئ او له هغه نه وویریږئ، دا ستاسو لپاره ډیره ښه ده که تاسې پوهیږئ. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. تاسې چې له الله نه پرته د چا بندګي کوئ هغوی خو محض بوتان دي او تاسې یو دروغ جوړوئ. په حقیقت کې چې له الله نه پرته تاسې د چا بندګي کوئ هغوی تاسې ته د کومې روزي درکولو هم واک نه لري. روزي له الله نه وغواړئ او د همغه بندګي وکړئ او د هغه شکر ادا کړئ. د همغه لوري ته تاسې ورګرځېدونکي یئ. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. او که تاسې د دروغو نسبت کوئ نو له تاسې نه مخکې ډیرو قومونو د دروغو نسبتونه کړي دي او پر پیغمبر باندې له روښانه څرګند پیغام رسولو څخه پرته بل مسؤلیت نشته. آیا دوی کله نه دي لیدلي چې الله په څه ډول د هستونې پیل کوي بیا د هغوی اعاده کوي؟ په یقیني توګه دا اعاده خو د الله لپاره لا زیاته آسانه ده. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. دوی ته ووایه چې په ځمکه کې وګرځئ او وګورئ چې هغه د هستونې پیل په څه ډول کړی دی، بیا به دوهم ځله هم ژوند در په برخه کړي. دا یقیني ده چې الله په هر څه قدرت لري. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. چاته چې وغواړي سزا ورکوي او په چا باندې چې خوښه یې شي رحم کوي. د همغه لوري ته تاسې ورګرځېدونکي یاست. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. تاسې نه په ځمکه کې د خدای د ارادې بېوسې کوونکي نه په آسمان کې او ستاسې لپاره له الله نه پرته کوم ژغورونکی سرپرست او مرستندوی نشته.
والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. کوم خلق چې د الله له آیاتونو او د هغه له ملاقات نه منکر شوي هغوی زما له رحمته ناامیده شوي او د هغو لپاره دردناکه سزا ده. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. بیا د هغه قوم ځواب له دې پرته نور څه نه و چې هغوی وویل دی ووژنئ یا یې وسوځئ. په پای کې الله تعالی هغه له اوره وژغوره. په یقیني ډول په دې کې نښانې دي د هغو خلکو لپاره چې ایمان راوړونکي دي. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. او ابراهیم وویل تاسې خو د دنیا په ژوندانه کې له الله نه پرته بوتان په خپل منځ کې د مینې وسیله ګرځولي دي، خو د قیامت په ورځ به تاسې یو له بل نه انکار او یو پر بل لعنت وکړئ او اور به ستاسې هستوګنځی وي او هیڅوک به ستاسې مرستندویان نه وي. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. په هغه وخت کې لوط هغه ومانه، یعنی د ابراهیم پر پیام ایمان راوړ او ابراهیم وویل زه د خپل رب لوري ته هجرت کوم، هغه برلاسی دی او حکمت والا دی. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. او مونږ هغه ته اسحاق او یعقوب غوندې اولادونه پیرزو کړل او د هغه په زوزات کې مو پیغمبري او کتاب کېښودل او هغه ته مو په دنیا کې د هغه اجر ورکړ او په آخرت کې به هغه په باوري ډول له صالحانو څخه وي. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. او مونږ لوط ولیږه کله چې هغه خپل قوم ته وویل تاسې خو هغه فحش کار کوئ چې له تاسې نه مخکې له نړیوالو څخه هیڅ چا نه دی کړی. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. آیا ستاسې دا حال دی چې نارینهو ته ورځئ او لارې وهئ او په خپلو غونډو کې بدې چارې کوئ؟ نو د هغه له قوم سره له دې پرته بل هیڅ ځواب نه و پرته له دې چې هغوی وویل راوله د الله عذاب که ته رښتینه یې. قال رب انصرني على القوم المفسدين. لوط وویل ای زما ربه د دغو مفسدانو په مقابله کې زما ملاتړ وکړه. ولما جاءت
جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. او کله چې زمونږ استازي ابراهیم ته له زیري سره ورغلل نو هغوی هغه ته وویل موږ د دغه کلي د خلکو هلاکونکي یو د دغه خلک ډېر ظالمان شوي دي. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ابراهیم وویل هلته خو لوط موجود دی. هغوی وویل موږ ښه پوهیږو چې هلته څوک موجود دي. موږ به هغه او د هغه له میرمنې پرته د هغه ټوله کورنۍ وژغورو. د هغه میرمن له بیرته پاتې کېدونکو څخه وه. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. بیا کله چې زمونږ استازي لوط ته ورغلل نو د هغو په راتګ باندې هغه سخت خپه او زړه تنګی شو. هغه وویل مه ویرېږه او مه خفګان کوه. موږ به تا او ستا کورنۍ وژغورو پرته ستا له میرمنې څخه چې له بیرته پاتې کېدونکو څخه ده. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. مونږ د دغه کلي پر خلکو له آسمانه د عذاب نازلونکي یو د هغه فسق له امله چې دوی کاوه. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. او موږ د هغه کلي یوه څرګنده نښانه پریښې ده د هغو کسانو لپاره چې له عقل څخه کار اخلي. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. او مدین ته موږ د هغه ورور شعیب ولیږه. هغه وویل ای زما قومه د الله بندګي وکړئ او د وروستۍ ورځې یعنې د آخرت د سعادت هیله مند اوسئ او په ځمکه کې فساد کوونکي تیري کوونکي مه ګرځئ. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. هغوی هغه دروغجن وګاڼه. په پای کې یوې سختې زلزلې هغوی ونیول او سهار په خپلو کورونو کې مړه پراته پاتې شول. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. او مونږ عادیان او سمودیان هلاک کړل. تاسې هغه ځایونه وینئ چې هلته هغوی اوسېدل. د هغو کړه وړه شیطان د هغو لپاره ښایسته کړل او هغوی له سمې لارې نه واړول په داسې حال کې چې هغوی پوهه او ادراک درلوده. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. او من قارون فرعون او هامان هلاک کړل. موسی هغو ته له څرګندو معجزو سره ورغی خو هغوی په ځمکه کې د خپلې لویۍ ګمان وکړ او دوی زموږ له عذاب څخه تیریدونکي یعنې خلاصیدونکي نه دي. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم
من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. په پای کې مونږ هر یو د هغه په ګناه سره ونیو، بیا له هغو نه په چا باندې مونږ اورونکی باد ولیږه او څوک یې قوي چاودنې ونیول او څوک مو په ځمکه کې ننویستل او څوک مو غرق کړل. الله پر هغوی باندې ظلم کوونکی نه و، مګر هغوی خپله پر خپل ځان ظلم کاوه. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. کوم کسانو چې له الله نه پرته نور سرپرستان نیولي دي، د هغو مثال د غڼې غوندې دی چې خپل ځان ته یو کور جوړوي او له ټولو کورونو څخه ډیر کمزوری کور د غڼې وي. کاشکې دغو خلکو علم درلودلی. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. دوی چې له الله نه پرته هر شی بولي، الله ته هغه ښه معلوم دي او هماغه برلاسی او د حکمت څښتن دی. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. دغه مثالونه موږ د خلکو د پوهنې لپاره راوړو، خو په دې باندې هماغه کسان پوهیږي چې د علم خاوندان دي. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. الله آسمانونه او ځمکه په حق پیدا کړي دي، په حقیقت کې په دې کې یوه نښانه ده د مؤمنانو لپاره. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ای پیغمبره، هغه کتاب ولوله چې تا ته د وحی په واسطه درلیږل شوی دی، او لمونځ قایم کړه. په باوري ډول لمونځ له فحشا او ناوړو چارو څخه منع کوي او د الله یاد له دې نه هم ډېر لوی شی دی. الله پوهیږي په هغه څه چې تاسې کوئ.